نادر کده د شخیل علاقه ده او په کې اوسي پښتانه یو په رقم او بل طرف ته چې نارون نوم یې وکړی او باچا امین پکې اوسېږي غمزه پلی نو صحیح باتش په خوله مسلمان دي ده او دا امت تېر نبي آخر زمان او مختصر بیان کوم زما ورونو او یو مالې ته کلی وایي د شینارونو په دې کلي کې اوسېږي پښتانه خپل ځان دي یاره په ما باندې درانه او یو پښتون پکې اوسېږي مېرزمانه او چې په واسطه د چا نه کوي نقصانه ډېر غریب و مزدوري به یې کوله او پر روبه یې کیسه جمع کوله مېرزمان ماما را جمع که دولت سر روزګار روانه او په عقوبت بېزدله کلاله چومه دوکانه خو راځي بیا د پیدا سره خفګانه چې ویل یې ورته جوړه کړه چې کوي نو او څه خبر دی چې پرویز به یې سوځوي دا ورځ یې د بجان د زوی واده و او باچا یې ستا دا حاله خبر نه و هلته ګپ شپ کې باچا وی بچه امین ته او اراده مې نه ملګري یو ماشین ته وی بچه امینه را راوړو ماشین لګومه او تا ته نشته معلومات تا پې خبرومه ما چې سوچ کې کله واچولو ځانه او یو ملګری را په یاد شو نصیب خانه نصیب خان روټه را اخدن کې اوسېږي او چېرته حولدار باندې یادېږي ویل یې حولدار صاحب یو خدمت دی وی ښکاره یې کړ نو دا څه څنګه دی وایي موږ ته خو په کار دی ماشین او تا سره دوه دي زموږ دی په ته یقین نصیب خان راته ویل چې بچه امینه ما خرڅ کړی که نه ما درکوو په مینه البته نوی ماشین به عالم تعالی او چې تر عمره وی په دې باندې خوشحاله پر زمان ما په دې باندې راضي شو او د نصیب خان سره ډېر زیات غرضي شو البته سبا بړخیلې ته روان شو امیر زمان ما ډېر سړی ستومان په بړخیله کې واخیستو ماشینه او په خبرو مې پوره وکړه یقینه او چې ماشین یې کله که معمولي پیټه او د ظالم سړي ویار وخت کې سر ټیټه یو ماشین په کور اوبو کې لګېدلی او رحمت ګل استاذ په خپله لګولی او یو زوی دی چې نامه یې د پرویزه او الله پاک د کډو کې رزمریزه یو ورځ یې حسین ته وي حسینه او دا ماشین سپېره کوو د بچه امینه سړی کړل د شپې او 2 بجې وې دا وخت کې د باران سختې شېبې وې د ماشین ته ظالمانو اچولو او دا وخت کې زه خبر نه شو په شورو او چې 5 بجې شوې خلک چوپېښه او د ماشین نه بالګۍ وتل تریخه ویلې چې یاره ته ماشین دې شپېرې سوی او کوټې ویلې ما په خپله دې لیدلی نصیب خان وی دا عقل بشي معلومه او زه برتې وما په پوځ کې ماشومه غرضا چې ګرفتار کړه مجرمانه 419 کې تاڼې ته کړ چالانه د حسین پسې ایستلی و ماشینه او په خبرو مې پوره وکړه یقینه ماشین ته په تاڼه کې سرکاري شو 15,000 کې زر بار که چارمار شو مجرمانو له یې ورکړله سزا او ما یې ورڅخه یقیني کړه مزه تر ولس لم په ما دې که ناوخته وایي پرویزه لارې څه وکړم بخته